الم نشرح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 490 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ای پیغمبره آیا موږ ستاسو سینه ستاسو لپاره پراخه نکړه او له تاسو څخه مو هغه پیټه ښکته کړ چې ستاسو لایق کړی و او ستاسو په خاطر مستعد یادېدو आवाज لوړ کړه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نو حقیقت دا دی چې له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده. بشکل هرې تنګسي سره پراختیا هم ده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نو چې کله ته وزګار یې نو په عبادت کې تکلیف باسه او د خپل پروردګار لوري ته په مینه مخه کوه.